دا زموږ د وطن اخري جنگ دی که مې چیرې دغه جنگ د لاسه ورکړي زړه روان نسلونه به لا موږ ته معافي ونه کړي. ځکه روز موږ دلته میډیاوې یلغماره دي، نو باید چې دغه اوازونه موږ او تاسې په خپل لاس په کار سو د اوازونه پورته کړو. د چمن ټول غیرتي ولس ته پیغام ورکوو چې دا وخت په چمن کې 15 ځایه احتجاجونه شروع دي. په کار دا دی چې هر ځای ته د چمن غیرتي ولس کورونه ورنږدې که پاسپورټ آفیس وي که چمن پرلت وي که کوژه کې که د ډي سي آفیس مخې که د پریس کلب مخې په کار دی د کوره یو دوه نفره په دغه احتجاجو کې شرکت وکړي. دا ځکه موږ پر دې چمن کې 8 میاشتې پرلت کښېنولي دي، موږ ته انصاف نه دی میلاو سوی. په کار دا دی د چمن ټول ولس راوځي په دغه احتجاجو کې شرکت وکړي او دغه احتجاجونه کامیابه کړي. خامخا به موږ ته د پاکستان حکومت خپل حقوق خامخا راکوي، که په زور راکوي که په رضا راکوي. موږ د خپل حقوق ځینې غواړو، خپله د بارډر دروازه د روزګار دروازه خلاصه غواړو. د سوشل میډیا په باره کې به ملتپال خان یو دوه درې خبرې درته وکړي چې زموږ غټې میډیاوې ولې پر دې باندې خاموشه دي. ګرانو کتونکو او اورېدونکو، لکه څنګه ستاسو در معلومه ده تقریبا 8 میاشتې کېږي د چمن او سیمې بندر ترمنځ دروازه بنده ده. د دغه دروازې د بندش په خلاف د چمن پرلت کمیټې لخوا په چمن کې سخت ګامونه اخیستي دي. نو دغه ګامونه به موږ تاسو څنګه در نړیوالو پر رسوو. دلته که څه زموږ رسنۍ کومې صافي حضرات دا موږ څخه بایکاټ کړی دي، پرلت نه د چمن ولس ته کورې جوړ کوي. نو دا به موږ ته به لاس ورکوو پر کوم د سوشل میډیا ځوانان دي که عام خاص ځوانان دي چې هر یو دغه ویډیو ویني باید چې د ځان څخه یو پوسټ ولګوي. که ویډیو د ځان څخه باید چې راشي د چمن د کوم د پرلت ویډیو دي د احتجاجو ویډیو دي دغه د ځان سره جوړ کړي او دا پر خپل آیډیا نشر کړي. که دا نشي کولی زما او د بل ملګرو کوم دلته سوشل رسنۍ ځوانان دي د اواز پورته کړي د هغو ویډیو مخ ته شیروي چې تر بالا اقوامو پورې ورسېږي. موږ دلته هېڅ هم نه لرو، زموږ دلته میډیاوې یلغماره دي. نو باید چې دغه اوازونه موږ او تاسې په خپل لاس په کار سو د اوازونه پورته کړو. ډېره مننه کور